السلام علیکم ملګرو. په سعودي عرب کې چې دی نو یو مسافر چې دی نو هغه وفات شو. په کومه طریقه باندې وفات شو یار د سیټه به تاسو ته تصویر ښکاري. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ او په ژړا باندې به وژاړئ چې یو مسافر په کومه طریقه باندې وفات شو او دې هلته څه کار کولو. ویډیو به ټولو پښتنو ته ضرور رسوئ. ملګرو د سیټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري که نه دی چې دی نو دی په سعودي عرب کې و او د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي خو دې هلته د روټو په بټۍ کې هلته کار کول او ډېره ښکلې زندګي یې تېرېدله. دا چې ونو ماسخوتن سملاستو او ډېر برابر و. د هغه نه پس چې دی نو چې کله سهار شو نور کسان رالل او دا راپاڅاوه چې دا راپاڅه مونځ وکړي او د هغه نه پس چې دی نو کار لاړ شي. خو چې کله چې دی نو په دې پسې کسان رالل انډیوالان رالل که نه نو ایسته کې دا وفات شوی و دا د دنیا نه تللی و. ملګرو انډیوالان چې دي نو هغه ډېر زیات وژړل که نه او ډېر زیات په ژړا و ځکه چې یو مسافر چې دی نو هغه په سعودي عرب کې چې دی نو هغه وفات شول او هغه د دنیا نه لاړ. یو ښایسته نوجوان دی که نه هغه په زړه څه ارمانونه وو خو دا نیمګړې دنیا ده که نه د چا ارمانونو ته نه ګوري. بس د دنیا نه تګ دی او ټولو ته ښه پته ده ملګرو. خو په دې ویډیو کې زما ټولو پښتنو ته دا پیغام دی پښتنو چې چېرته هم ستاسو مسافر یې که نه نو هغه چېرته هم مه تنګوئ ځکه چې د مسافرو ژوند ډېر لنډ او تنګ وي او بل دا چې هغو ته بل ټینشنونه وي ځکه چې بهر ملکونو کې وي یو پله د کور ټینشن وي د کور نه ورته ډیمانډونه هم کېږي. ډېر داسې مسافر چې دی نو هغه ته هارټ اټیک شوی دی هلک ته هم هارټ اټیک شوی دی او دا د دنیا نه لاړ ملګرو. نو په دې ویډیو کې ټول نه دا مقصد دی که نه چې خپل مسافر مه تنګوئ. تاسو له اکثر مسافر ته وایئ چې موږ له موبایل راولېږئ یا پرې ډېر زیاته چې دی نو هغه تنګوئ چې یا پیسو ضرورت دی. پیسو ضرورت خو خامخا وي خو هلته مسافران وي او هغه چې دی نو هغه څه داسې زیاتې روپۍ هم نه اخلي روپۍ یې کمې وي. بل دا چې روپۍ ورته کله نه میلاویږي دلته به د کور نه چې دی نو بوج راشي نو هغه چې دی نو په سوچونو کې شي په ټینشنونو کې شي نو هغوی ته یا هارټ اټیک وشي او د دې وجې نه د دنیا نه لاړ شي. نو ټولو پښتنو ته مې خواست دی که نه چې چېرته هم خپل مسافر مه تنګوئ ډېره زیاته ګزاره کوئ که نه ستا مسافرو زندګي څه زندګي وه مړه. خو چې کله مسافرۍ له لاړ شي ټول عمر یې په مسافرۍ کې تېر شي چې کله ګیره سپینه شي جو بیا د هر څه نه وتی وي. خو دغه زندګي ده او موږ ټول چې دی نو روان یو خو بلکې دا چې مسافرونو سره ډېره زیاته چې دی نو احتیاط کوئ او د هغوی زندګي ډېره لنډه تنګه وي ملګرو.